شمس الدین مې نوم ده او د افغانستان اوسېدونکی یم. دلته مې دا کسب یاد کړی دی. افغانستان نه څونه وخت کېږي چې راغلی دلته د مهاجرت شپې سبا کوي؟ یاره 4 کاله هم کېږي. 4 کاله. نو څونه وخت کېږي چې دلته د سپلو کاروبار کوي، سپلۍ جوړوي، دا کسب دې څونه وخت یاد کړی ده؟ دا مې په 11 کاله کې دا کسب یاد کړی ده او د 10 کاله کېږي چې زه دا موجیتوب کوم. 10 کاله. شاګردان څوک لري؟ شاګردان تقریبا لرم، یو 11 کسان رانه فارغه دي، څه د سپیرسنګ دي، څه د ثوابۍ دي، څه د شفقدر علاقې دي او داسې نور رانه د لنډ ایریا کې هم څه هلکانو کار رانه یاد کړی دی. دغه سپلۍ چې تاسو جوړې کوئ یا د سپلۍ خرڅوي دکان کې که بل چا ته یې ورکوئ؟ دلته ناپونه هم جوړو، داسې دکانداران سپلۍ غواړي هغوی ته هم ورکوو. مخکې به خلک راتلل دې ځای نه به یې سامان اخیسته افغانستان ته به وړل، هغه ځای نه هغه راځي؟ داسې خلک راځي چې هغه دې ځای نه توپه موپه ډېر وړي خلکو ته او یار دوست راشي هغه سپلۍ نیمه جوړه کړي بره یې لیږي موږ ته اډر راکړي موږ یې تیاروو. زیات کومو ولایتونو ته یې تاګاکان دي؟ یاره ننګرهار نه هم ډېر خلک راځي، کابل نه هم راځي، بغلان نه راځي او داسې کندهار علاقې نه راځي چې کوم ولایت نه خلک راشي جوړه نیمه دا ګفټ وړه. او دلته دکان کې هم خرڅوي او نور دکانداران ته خو یې نه ورکوي؟ دکاندارانو ته هم جوړې ورکوو، غواړي خو اوس حاضر وخت کار ولاړ دی، خراب دی، کمزوری دی او د موږ د خپل لاس جوړې دي، دا په ماشین جوړې نه دي، په ګوتې جوړو، چارڅدوالي دي، کفتان دي. د ماشین سپلۍ او د لاس سپلۍ جوړېدل کې څه فرق وي؟ او فرق وي. څنګه فرق وي؟ دا مضبوطي وخت ډېر تېروي، ماشین سپلۍ چې دا هغه وخت کم تېروي او د هغې د موږ سپلۍ کال 2 تېروي او هغه یو 6 میاشتې تېروي. دې کې راته وایي چې قسمونه شته دي، قیمتي سپلۍ په څو دي او ارزانه په څو دي؟ دې کې سپلۍ د 2500 نه واخله تر 5000 پورې شته. دا کفتان، سمارټ زلمی، زلمی والا، دا عمران خان والا، خلک دا غواړي رانه مختلف ریټونه دي، 3000 والا، 4000، 5000 تر 9,500 پورې موږ سره سپلۍ شته. دا کومې چې قیمتي سپلۍ دي دا افغانان اخلي افغانستان ته؟ افغانان یې ډېر په مینه اخلي او پیسې هم ښه ورکوي او یار دوست چې ګفټ لیږي ښایسته ګفټ لیږي، قیمتي شی لیږي. سامان چې راځي څرمنې، دا تار او نور وسایل چې دي دي که نه، دا راته وایي چې دا به مخکې نه اوس څه فرق پکې راغلی؟ یاره ګراني راغلې ده، مخکې په سپلۍ کې مزدوري ښه وه، اوس مزدوري پکې نشته ده، په مټیریل ډېر غټه قیمت راځي. یو سپلۍ باندې ځان ته خپله ښه سپلۍ باندې تقریبا دغه 15,000 4,500 روپۍ خرچه راځي چې هغه موږ ګاډ ته 4,500 وایي هغه یې نه اخلي ځي، هغې باندې موږ خپله ګاډ ته 6,000 6,500 یادې کړو روان شي رانه مهنګۍ د وجې نه. افغانستان نه راغلی پاکستان کې 40-45 کاله تېر هم کړله، هنرونه چلم زده کړه چې واپس افغانستان ته که تللی څه خاطرې به دې ځای نه وړئ؟ موږ د پاکستان نه ډېر شکرګزاره یو، کسبونه هم پکې یاد کړل، الحمدلله وخت هم پکې تېر کړو چې دې ځای نه ځو کسبګر به لاړ شو. ډېر زموږ د شعرونه نور دي چې هغوی کسبونه یاد کړي دي، دې ځای نه لاړ شي هلته یې په کار راشي او هلته زندګي په ښایسته تېره کړي او موږ دپاره هم کسب الله پاک پکې برکت اچولی چې الکسب حبیب الله، کسب کوونکی سړی چې د خدای دوست دی، کسب هم یاد کړی دی، الله په دوستۍ کې راغلی او الله نه شکرګزار یو په دې باندې. زمون یې سره لګي په دې به هم دا د سپلو چل یادی؟ یاره کوشش خو مې دا دی اوس پرې سبقونه وایم، څه حافظان دي او څه سکول وایي او که روزګار بل نه وي لازمن به ما سره د خپل کسب یادي، دا دوی د پلار کسب د خامخا به یادي. خوشحاله یې د خپل کسب ژوند کې؟ الحمدلله د الله نه شکرګزار یم، حلال رزق الله راکوي او په دې کې ډېر شکرګزار یم، ما ته الله پکې برکت اچوي.